رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل حجره مبارکه کې ناستو. جبرائیل علیه السلام او رسول الله تعالی ویل ستا پر دروازه باندې یو کس ولاړ دی او هغه پوښتنه کوي اجازه غواړي چې زه درسم او کنه سم در. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې څوک دی؟ ورته راسه. نو هغه چې راوی بولی اجازه یې ولا ورکړه او هغه اسرائیل علیه السلام و د مرګ فرشته. اول واری ورته ویلی چې السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. اسرائیل علیه السلام ورته ویل چې یا رسول الله دینه مخکې چې ما څومره روحونه قبض کړي وو ما د هغه نه اجازه نه ده اخیستې او دینه مخکې چې څومره روحونه ما قبض کړي وو د هغه ته ما سلام نه دی کړی. ته هم هغه اول شخصیت یې چې تا نه چې الله ما ته ویل چې اجازه واخله جنې او سلام پې ووایه د هغه بعد بیا دا پیغام ولره ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زما روح قبضه کول دپاره راغلی زما روح قبضه کوي. هغه ورته ویل چې یا رسول الله الله را لیږلی یم او دا پیغام یې راله راکړی که چیرې زما پیغمبر زما محبوب ته ووایه که چیرې ما ته راتګ غواړې هم صحیح ده او زما ملاقات له راځي هم صحیح ده که چیرې په دې دنیا کې پاتې کېږي هم صحیح ده. ای محبوبه تا ته د دې اختیار الله درکړی دی که چیرې غواړې چې د الله ملاقات له ورسې نو د هغه دپاره ستا روح قبضه کول ضروري دي او که چیرې غواړې چې د دنیا کې پاتې سې بالکل الله ما ته ویل دی چې واپس بیا جن راځه. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام سره مشوره وکړه چې ته څه وایې. یہ جبرائیل ما ته مشوره راکړه. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې یا رسول الله د اسمان فرشتې هغه ستا په انتظار کې ولاړې ګلونه یې په لاس کې او ستا په استقبال کې ولاړې دي یا رسول الله اور الله ستا د ملاقات شوق لري. الله د خپل محبوب د ملاقات شوق لري نور ستا خوښه سي. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای اسرائیل زما روح قبض کا تا ته اجازه ده. الله اکبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا رسول الله مشتا په مینه کې قربان کا